که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. د واشنگټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه راځو لومړی پوښتنې ته. کله چې په لویه لاره کې د موټر چلولو په حال کې یاست نو دا غیر قانوني ده چې د مسافر وړونکي ځای کې د الکولي مشروباتو خلاص بوتل له ځان سره ولرئ. د الکولو د څښلو اجازه شته که تاسو موټر نه چلوئ. د الکولو د څښلو اجازه شته که تاسو موټر چلوئ خو نشه نه یاست. سم ځواب دی نو دا غیر قانوني ده چې د مسافر وړونکو ځای کې د الکولي مشروباتو خلاص بوتل له ځان سره ولرئ. راځو د ځواب وضاحت ته. په لویه لار کې په موټر کې د الکولي مشروباتو څښل غیر قانوني دي. په دې سربیره په لویه لار کې په موټر کې د الکولي مشروباتو د خلاص بوتلونو یا هغه کانتینرونو یا قطیو هم غیر قانوني دي چې مهر یې مات شوی وي، یعنی خلاص شوی، سیل یې خلاص شوی وي. چې مثال سیل یې هغه سیل کړي، مثال هغه خلاص شوی. د خلاصو الکولي بوتلونو وړل یوازې په هغه ځایونو کې قانوني دي چې د موټر چلونکي یا مسافر وړونکو لپاره معمولا د لاسرسي وړ نه وي، یعنی هغې ته د لاسرسي دا تاسو نشئ کولی چې کوم ځای کې مثال مسافر کینی، شاته سیټ کې مسافر کینی، تاسو هلته د الکولو بوتل یا خلاص بوتل هلته کیدئ. راځو دویم سوال ته. موټر چلونکی باید د موټر سایکل چلونکی، بایسکل چلونکی او پلي خلکو په وړاندې ډیر هوښیار وي، ځکه دوی تل د تېرېدو حق لري. دوی د لویو موټرو په پرتله بېلابېل ترافیکي قوانین تعقیبوي. د دوی لیدل په ترافیکو کې ستونزمن دي. سم ځواب دی د دوی لیدل په ترافیکو کې ستونزمن دی. راځو اوس د ځواب وضاحت ته. په ډیرو پیښو کې چې د موټر سایکلونو، بایسکلونو او پلي خلکو سره شوي دي، موټر چلونکو ویلي چې دوی د کتلو سره سره هغوی ونه لیدل. دا خلک په ترافیکو کې د نورو موټرو په پرتله د کوچني جسم لرلو له امله په روښانه توګه نه لیدل کیږي. د دې لپاره چې له موټر، سایکل، بایسکل او پلي تلونکو سره د ټکر یا حادثې څخه مخنیوی وشي نو موټر چلونکی باید تل د دوی په شتون کې هوښیار او په احتیاط سره موټر وچلوي. که هر کله چې تاسو موټر چلوئ په سړکونو باندې نو د دې بایسکل لیدل، د دیو لیدل، موټر سایکل لیدل مثال په بلاینډ سپاټ کې یا په ړندو نقطو کې یا په سړک کې لږ زر ستونزمن دي. د دیو لپاره باید تاسو احتیاط څخه کار واخلئ. راځو دریم پوښتنې ته. کله چې په لوړ سرعت کې موټر چلوئ نو په بیړنیو حالاتو کې د خوندي درېدلو لپاره تل په کافي اندازه ځای پرېښودو دپاره باید د خپل مخکې موټر څخه 4 ثانیې فاصله وساتئ، د خپل مخکې موټر څخه 2 ثانیې فاصله وساتئ، د خپل مخکې موټر څخه 10 ثانیې فاصله وساتئ. سم ځواب دی د خپل مخکې موټر څخه 4 ثانیې فاصله وساتئ. یعنې ستاسو نه چې کوم موټر مخکې دی او تاسو ورپسې یاستئ باید 4 ثانیې فاصله ستاسو د هغې ترمنځ وي. اوس راځو ځواب وضاحت ته. که تاسو په 30 مایله پر ساعت یا له دې څخه په کم سرعت سره موټر چلوئ، د مخکې موټر سره 2 یا 3 ثانیو فاصله قاعده تعقیب کړئ تر څو تاسو په خوندي ډول سره خپل موټر ودرولی شي. او که چېرته تاسو په سپیډ کې موټر چلوئ، مثال د دې نه په جګ سپیډ کې موټر چلوئ، مثال د 30 نه په جګ سپیډ کې موټر چلوئ، نو په هغه صورت کې باید تاسو 4 ثانیې فاصله وساتئ. 4 ثانیې فاصله تاسو څنګه معلومولی شئ؟ په سړک باندې یا فریوای کې تاسو موټر چلوئ یا په لویه لار موټر چلوئ نو تاسو باید 4 ثانیې فاصله په پام کې ولرئ. 4 ثانیې فاصله یعنې داسې کله چې په سړک تاسو ځئ یو مثال د تلیفون بکسه یا په سړک کې به یو
شی نښه کوي یو ځای به نښه کوي تر هغې پورې مثال هلته موټر روان دی چې تاسو هغې بل موټر پسې روان یاستئ هغې سره هماغه د هغې موټر سره هغه ځای نښه کوي ویل چې 101 102 103 104 که چیرته تاسو ورته ورسېدئ نو تاسو دې موټر پسې ټارګېټینګ نه کوئ نږدې ورتګ نه کوئ نو تاسو 4 ثانیو قاعده قانون تعقیب کړی دی او که چیرته تاسو د هغې نه مخکې ورسېدئ نو تاسو تیز هستئ نو خپل سرعت به مو راکم کړئ د 4 ثانیو قاعده باید تعقیب کړئ نو دا مثال دې ته متوجه اوسئ. څلورمه پوښتنه هر ځل چې غواړئ له بلې ترافیکي لیکې سره یو ځای شئ لیکې یا لاین سره یو ځای شئ تاسو باید په یو ځل کې د 2 لیکو یا لاینونو څخه عبور وکړئ یو ځل د 2 لاینونو څخه تیر شئ د 4 ثانیو په اندازه تشه پرېږدئ یا خالي ځای پرېږدئ تل د لویې لارې داخلېدو مخکې ودرېږئ سم ځواب دی د 4 ثانیو په اندازه تشه پرېږدئ یا خالي ځای پرېږدئ کله چې مثال چی کوئ لاین بدلوئ یا چې غواړئ مثال بل دغه سره یو ځای شئ که نه بل لاین کې راځو د ځواب وضاحت ته هر وخت چې تاسو له بلې ټرافیکي لیکې یا لاین سره یو ځای کیږئ یا یو ځای کېدل غواړئ تاسو باید د 4 ثانیو قاعده تعقیب کړئ او د 4 ثانیو په اندازه تش یا خالص ځای ولرئ یا ځای ته اړتیا لرئ مثال 4 ثانیې همدغه مخکې لکه مخکې مې چې تشریح کړه 4 ثانیې ځای باید ولرئ مثال که 4 ثانیې ځای معنا دا ده چې مثال تاسو 101 102 103 104 ووایئ نو مثال دومره ځای باید ولرئ چې بل موټر ځي ته ورسېږي دا 4 ثانیو ځای شو که تاسو د 4 ثانیو په منځ کې ځای ونیسئ نو تاسو او ستاسو شاته موټر دواړو به یو د بل سره د 2 ثانیو فاصله وي یعنی که تاسو په د منځ کې راشئ د کم خالیګاه چې ده یعنی 4 ثانیو خالیګاه چې د په منځ کې راشئ 2 ثانیې مخکې لرئ خالیګاه او 2 ثانیې وروسته خالیګاه لرئ نو دا څه دی مثال دا خالیګاه وه چې مثال تاسو چه کړه وساتله چېرته مو ساتله د 4 ثانیو په منځ کې مو ساتله اوس راځو 5مې پوښتنې ته د ښوونځي د تېرېدو په نښه یا علامه کې تاسو باید تل ودرېږئ که څه هم د درېدو نښه نه وي یا نه کله چې ماشومان وګورئ خپل هارن ووهئ یا هارن زور کوئ د ماشومان لپاره وګورئ او د درېدو لپاره چمتو اوسئ سم ځواب دی د ماشومان لپاره ودرېږئ لپاره وګورئ او د درېدو لپاره چمتو اوسئ راځو د ځواب وضاحت ته مثال دلته دا علامې وګورئ په کراس واک لکه په دې شکل سره دا علامه هم چې کله وکتله په مثال دا علامه ده مثال دا علامه سکولز که مثال داسې علامه وګورئ او دلته سکولز نه هم ویلي کړی نو دا سکول علامه ده دلته د تېرېدو ځای ده په دې شکل سره دا تېرېدو علامې دي تاسو باید تل هغو پلیو خلکو ته لاره ورکړئ چې په کراس واک یا پیاده راو کې دي یا پکې د داخلېدو نیت لري او ولاړ دي مثال په دې جریان کې غواړي چې داخل شي نو دې ته باید تاسو لاره وکړئ دا په یاد ولرئ چې مثال پیاده تلونکي مثال دا په هر وخت کې مثال دغه حق لري د لارې حق لري یعنی تاسو نشئ کولی که دلته د تېرېدو ځای وي که نه وي او دې د سړک نه تېرېږي تاسو به ورته ودرېږئ په مکمل کله چې په مکمل ډول تېر شي نو تاسو به حرکت کوئ کله چې تاسو 4 لارې ته رسېږئ یا موټر ګرځوئ یعنی تاووئ کوم خواته ښي خواته چپ خواته مثال د پلي خلکو پر وړاندې هوښیار اوسئ د ښوونځیو لپاره په نښه شویو ځایونو کې د اضافه احتیاط څخه کار واخلئ ځکه چې ماشومان پرته له لیدو څخه د سړک څخه تېرېږي